تا کله دا فکر کړی چې ته به هم یو ورځ مړ یې؟ شاید ووایه هو، مرګ خو هر چا ته راځي، خو ای وروره، ای خورې، دا مرګ د بل چا نه دی، دا ستا هم دی، زما هم دی. ته به ووایه زه لا ځوان یم، خو مرګ عمر نه ویني، کال نه شمېري، وخت نه حسابي. مرګ کله کله داسې خاموشه راځي لکه خوب. یو سړی د شپې ویده شي خو بیا سهار نه راپاڅېږي. آیا د ژوند به همدومره بې ارزښته وي چې یوازې خوراک، خوب، تفریح، انټرنیټ او بیا مرګ؟ نه، دا ژوند یو لوی هدف لري. الله جل جلاله ته رسېدل لري. الله جل جلاله فرمایي هر نفس به د مرګ خوند څکي. او بل ځای وایي ما انسانان او پیرانان یوازې د عبادت لپاره پیدا کړي. نو که عبادت نشته، زړه کې ذکر نشته، که خدای ته نږدېوالی نشته، نو دا ژوند بې ارزښته روان دی. ته یو ځل دا پوښتنه له ځانه وکړه، که نن شپه وروستۍ شپه وي، زه تیار یم؟ که نن زما جنازه شي، زه د الله په مخ کې څه ځواب لرم؟ که ځواب نه لري، نو دا وخت دی چې بیرته راوګرځي. نه سبا ته ډاډ شته، نه بله لحظه ضمانت لري. ته نه پوهېږې مرګ به څنګه راځي، شاید په خوب کې، شاید ناڅاپه، خو راځي. او دا یقیني ده. خو ښه زیری دا دی چې الله جل جلاله منتظر دی، ستا د توبې منتظر دی، ستا د بخښنې منتظر دی. الله جل جلاله مهربانه دی، بخښونکی دی. که ته یوه اوښکه د توبې راوباسې، الله تا ته رحمتونه خلاصوي. راځه نن شپه په یو څه بدله کړه. موبایل یوازې یوه شپه پرېږده، پر تاخچه یو قرآن پرانیزه او له زړه ووایه یا الله زه بیرته راغلم، ته ما ته بخښه وکړه. دا یوه شپه شاید ستا د ژوند تر ټولو برکتي شپه وي. دا یوه دقیقه شاید ستا د نجات سبب شي. مرګ نږدې دی، خو رحمت هم نږدې دی. دا پیغام که دې زړه ته ولوېد، یو ثوابي کار وکړه، دا نور هم ورسوي، ځکه شاید یو زړه بیداره شي او شاید همدا خبره د چا د نجات سبب شي. السلام